د جنابت د غسل طریقه ضروري ده هر مسلمان د فاره، ځکه زمونږ د دین یو برخه ده او دا ډیره اسانه هم ده. په صحیح حدیث کې کوم چې امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی، میمونه رضی الله عنها چې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي ده، هغې ټول کیفیت نقل کړی دی او په ډیر اختصار سره بیان کوو. جنابت چې انسان ته راشي نو دا چې لامبي اول به نیت کې، ځکه اوس عام هم سړی لامبي یخنۍ د ګرمۍ د وجې نه ځان بدن صفا کوي، اول به داسې زړه کې ووایي چې زه اوس لامبم د جنابت نه. دویمه دا ده چې څنګه چې لاړې اول به سړی استنجا وکړي، اول به استنجا وکړي او د هغې نه بعد به بیا اودس وکړي، داسې اودس وکړي لکه څنګه چې د لمونځ دپاره کوي. په هغې کې څنګه دی، لاس منګه وینځو، بیا د هغې نه بعد خوله ته اوبه واچو، پوزې ته یې واچو، مخ وینځو، لاسونه وینځو، مسه وکړو، خپې وینځو. دا چې دې وکړو د دې نه بعد به نبوي طریقه بیا دا ده چې 3 ځلې سړی په سر باندې اوبه راواچوي، 3 لپې یا 3 جامې، کټورۍ، هر څه لوښي باندې راچوي، هغه به د سر راواچوي او دا به وسولې. د دې چې د یختانو یخته اوبه ورسیږي، د دې نه بعد به دریم کار دا وکړي چې عامې اوبه په ځان باندې راواړی، که هغه د لوښي نه په ځان باندې راړی وکړو، بره دوش دي کلاو کلی په هغې باندې راړی، المهم د هغې نه بعد به په ځان باندې اوبه راواړی، ټول بدن به وینځي. دا د غسلو صحیح طریقه ده، په دې کې بل هیڅ یو شی کمی زیاتی نشته، د مسلمان غسل په دې سره دا دي. بله مهمه خبره دا ده چې ډېر مسلمانانو ته په دا اشکال یي د غړغړۍ او د پوزې ته اوبه اچولو، دې کې دا قصې نشته چې بیخي به دې دغه ته رسې او پوزه به همدې ځای ته رسې چې سړی به ځان زکام کوي. نه، څنګه چې په اودس کې موږ غړغړه کوو، اوبه رسوو، خوله لمدو او پوزې ته اچو، دقسې عام ده. نور په دې کې دا کش کول را کش کول دا قصې مسې نشته دی. نو دا صحیح طریقه د غسل نبوي ده، نارینه او زنانه دواړو دپاره یو شانې طریقه ده. بله مهمه خبره د زنانو دپاره دا ده چې خاص د هغې ویښتان وي او د کوڅۍ وي، ویښتان یې تړلي وي، نو د دې ایله کول ضرور نه دي. نبي صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي ته وویله، زوجې ته، چې دا ستا کافي ده چې 3 لپې راواچوې په سر باندې او دا د ویښتانو یخونه داسې لامده کې چې اوبه ورته ورسیږي او بیا به عامې اوبه سړی په ځان باندې راارتوي. یعنې که سپړي خو څه مشکل نشته دی، خو که نه سپړي ته بیا نه هغه پې ضرور نه دي. هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم.